السلام علیکم ملګری څنګه یې ښه برابر جوړ خو میلاو کا کنه مړه یا واو زه ښه برابر یم ته راته وایه څنګه چکر شوی نن ملګریه تا ته پته نشته چې په ابار کلي کې د سرو زرو برام کیږي وینا مړه دا باسې دروغ وي که نه مړه وینو چې ته نه منې نو مه یې منه او زه خو دروغ نه درته وایې زه خو په رښتیا درته وایې که نه او چې نه یې منې نو مه یې منه نو سعیده زه اوس درنه لاړل چیرې بل چیرې زه او بیا به ګپ لګوو السلام علیکم ملګریه خیرتماره څنګه یې وعلیکم السلام ملګریه زه ښه برابر یم ته راته وایه ته څنګه یې ملګری ما ته ملنګ او خیرتمار مه وایه ځکه چې زه ملنګ او خیرتمار نه یم او تا ته دا پته نشته چې زما ته هر څه سوال پته راځي او چې ما نه تشي سوال پته کوې نو ما ته یې جواب ردرومي او زه ډېر هوښیار سړی یم نو ملګریه ته رښتیا وایې چې ما ته هر څه سوال پته راځي نو که ته یې نه منې نو ته یو سوال راباندې وکړې زه به یې جواب درکړه نو بس سعیده دا راته ووایه چې دا څه شی دی چې کله راشي نو زړه دې دواګانې ورته کوي او چې کله لاړې شي نو زړه دې بدواګانې ورته کوي دا څه شی دی دا راته وښیه نو یاره دا خو بجلی ده که نه چې کله لاړې شي نو زړه دې بدواګانې ورته کوي او چې کله راشي نو زړه دې دواګانې ورته کوي او خوښ وې ته ویری ګوډ اوس به زه تا ته داسې یو ځای شو چې کله ته هلته ورشې او صحیح جوابونه ورکې نو هغلته نه به سره زر راوړې سره زر د سره زرو برام کېږي هلته وینه که نه مړه که دا رښتیا وي نو اوس یې ته ما ته وښیه چې زه اوس پکې لاړ شو نو دا لار وینې په دې لارې کې به ته سیخ درومې او هغلته به یوه شوه راشي نو هلته به ته ودرېږې او هغلته به ته دغه سره زر میندوې او ته به هغلته بختورېږې نو بس سعیده زه درنه لاړل او دغه سره زر راوړه نو بس سعیده ملګری چې کله ته لاړ شې او سره زر مینده کې نو ما چې پکې خیر نه کې ما ته هم راوړه نو بس سعیده یوه ټینګه غېږ راکړه چې دنه لاړ شو نو زه خو روان یم او د ملګري مې چې په دروغ ویله او که په رښتیا ویل چې هلته سره زر دی نو زه خو ډېر ستړی شول هغه دی شوه مینده شوله شکر دی یر رسېدل او ځوانه دلته ته ولې راغلی تشته راغلی نو یاره زه خو په سرو زرو کې راغلی سره زر غواړه سره زر او ما ته یو هلک ویلی چې دلته سره زر دی نو ما ته اوس ته سره زر راکوه چې زه درنه درومه نو شا ځوانه ته به هلته لاړ شې او هلته به ووایې چې کلجه سیم نو چې ته کله کلجه سیم ووایې نو تا ته به یو سړی راشي او تا ته به هغه هم سره زر درکوي نو بس صحیح ده زه درنه لاړل او هلته زه مینده وکته شی مې مینده کړل کلجه سیم وایا څه وایې سړی زه خو په سرو زرو کې راغلی زه سره زر غواړم ما ته یو سړی ویلی چې دالې ورشه او ته به سره زر مینده کې نو چې ته سړی شوې نو هغه سړی خو به دا هم درته ویلی که سوال مې درنه پوښتنه کو او جواب دې غلط راکو نو زه به تا دلته مړوو هغه سړی خو دا هم راته ویلی ته اوس سوالو پته رانه کوه که ما جواب غلط درکو نو ته ما مړ که تا ته اجازت شته دی نو شا چې ته تیار یې نو ته دا راته وښیه چې داسې یوه کیټه ده چې په هغې کې 32 کسان مزدوران لګیا دي او یوه پکې جینکۍ لګیا ده اچار کوي نو بوډا دا خو خوله ده که نه خوله ځکه چې په هغې کې 32 غوښونه دي او یوه پکې ژبه ده ژبه پکې جینکۍ ده او 32 پکې مزدوران دي غوښونه بس صحیح دی که نه نو شا دا جواب خو دې صحیح راکړو او دا راته وښیه چې دا څه شی دی چرګه ده ببرګه ده څلورې کونټې دي یوه سترګه ده دا راته وښیه نو دا خو کمره ده ځکه چې هغې
څلور کنجان دي او یو یې چت د هغه یې سترګه ده کمره ده کمره کوټه منې. نو شا ته دا راته وښیه چې چیګ نری سړی او اړولی پیکای دا راته وښیه دا څه شی دی؟ وی نو بوډا دا خو کجوره ده که نه خجوره ځکه چې هغه چیګی او اړولی پیکای وي. نو سا دا صحیح جواب دی او دا راته وښیه چې چیګ نری سړی دی او په سر کې وتکای دا څه شی دی؟ وی نو بوډا دا خو ستن دی ستن ځکه چې هغه چیګی او په سر کې وتکای وي. نو صحیح ده اوس زه تا نه آخري پته کو او آخري جواب دې که صحیح راکو نو تا ته زه اجازت درکو د سرو زرو او که غلط دې راکو نو زه به تا اوس دلته مړو. نو شا دا راته ووایه چې هغه څه شی دی چې په فریج کې کښېږدوې نو هغه بیا یې ګرمه وي سړېږي نه هغه بیا یې ګرمه وي. وی نو دا خو ګرمه مساله ده ګرمه مساله ځکه چې په هغه په فریج کې هم کښېږدی نو هغه بیا هم ګرمه مساله وي. نه بس صحیح ده ته خو ډېر هوښیار او زه به اوس د سرو زرو باران درته وکړو چې ته څومره سره زر دې اخلې نو اخیستلی شې دنې. آ جاؤ سم سم آ جاؤ سم سم. وی دا خو سړی رښتیا ویل ډینګ ډنډې دنګ ډینګ ډنډې دنګ دا خو سړی رښتیا ویل چې سره زر دی اوس دا وګوره دا دومره ډېر سره زر دی.